السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. په دنیا کې چې څومره انسانان دي ټولو باندې مرګ راځي. آدم علیه السلام د ټولو انسانانو په سر کې و، په هغه مرګ راغلی. د دې وجه نه علما وایي چې درې شي نه دا حقیقتونه دي. درې حقیقتونه دي. یو دا چې مرګ یقیني راځي، په زنانه، په نارینه، په ځوان، په زوړ او په سرمایدار او فقیر او بارچا. دویمه خبره دا ده چې لا راحت فی الدنیا، په دنیا کې راحت نشته. د دنیا په ژوند کې د راحت او خوشحالۍ ډیره محدوده ده، مشکلات دنیا کې دا ډیره. دریمه خبره دا ده چې لا یوجد فی الدنیا رحم من الله، په دنیا کې د الله د رحم نه زیات هیڅ رحم نشته. زیات رحم والا الله تعالی دی. آدم علیه السلام په د باندې مرګ راغی. د عام روایتونو دا معلومیږي د آدم علیه السلام مجموع عمر 1000 کاله. آدم علیه السلام چې کله وفات کیږي نو 40,000 مجموعه اولادای پوره شوی و، او د آدم علیه السلام د صلب د ملانه 40 اولاده پوره و. شل پکې جنکی و، شل پکې الکانو. انبیاء علیهم السلام چې کله وفات کیږي ملائکه رضی خبره ورکوي ولا. د نوح علیه السلام عمر بیا ډیر هغه 1400 کاله، او بعض کتابونه معلومیږي 1400 کاله. نوح علیه السلام نه چا بختنه کړی و چې به دومره زیات عمر ته پوه شوي. هغه ول دا عمر داسې تیر شو لکه د کور چې دوه دروازې، په یوه دروازه داخل شي او په بله دروازه ته ووځي. خو مرګ راتلونکی دی. آدم علیه السلام مریض شو، تاریخ کتابونو کې راځي 11 ورځې مریضتیا وه. ټول زامن اولادای ورسره ناست. اولاد ته ویل چې میوې ته مې ضرورت شوی دی، لاړ شي لږه میوه مال پیدا کړي. اولاد روان شو چې پلار ته میوه پیدا کړي. چې کور نه ووتل، چې ګور لار کې ورته ملایکې مخې ته راغلې، کفن ورسره د ملایکو سره، خوشبویي ورسره ده، بیلچه ورسره د قبر د کنستلو وسایل ورسره دي. چیرته ځي؟ وایي موږ ځو د خپل پلار لږه میوه انتخاب کړو، میوه ولا پیدا کړه. وایي راځي پلار مړ شوی. کله چې ملایکې راغلې چې آدم علیه السلام دا ملایکې ولیدل، آدم علیه السلام پوه شو چې زه اوس مړ کېږم. کله چې دا ملایکې رانږدې شول آدم علیه السلام ته، بیبي حوا دا ژوندۍ ده، دې د آدم علیه السلام کلک ونیده او نه یې پرېښودوله چې دا ما نه مه وړئ. آدم علیه السلام ورته چې پرېږده ونه، ما ورته پرېږده چې زما نه دا روح واخلي. آدم علیه السلام وفات شو، روح ته واخیستلی شو. همدې ملایکو ورته غسل ورکړ، همدو ورته قبر وکنه. او بعضې وایي د کعبې ته مخامخ یو ځای دلته دفن شو. بعضې وایي دا په مسجد خیف کې دفن شو. هغه وخت مسجد خیف نه، خو دغه ساحه کې دفن شو کوم چې منا کې دی. ځکه د مسند بازار د روایت معلومیږي چې هلته د 80 پیغمبرانو قبرونه هم دي. بعض تاریخ کتابونه معلومیږي چې آدم علیه السلام په هند کې دفن شوی دی، ځکه آدم علیه السلام په هند کې ژوند کوو. 40 کرته آدم علیه السلام د هند نه حج ته راغلی دی. او بعضې وایي چې دا جبل ابو قبیس کې دفن شو. جبل ابو قبیس کم خلک دي حج ته ځي، حج ته دغه اجیاد چې کومه سیمه ده، اجیاد ولوي دا کوم ځای کې چې شعب ابي طالب دی. دې شعب ابي طالب شاته دغه غر چې دی همدې ته جبل ابو قبیس. دا هغه غر د تاریخ کتابونو معلومیږي چې د ځمکې په سر باندې اول همدا غر ایښود شوی دی. عبد الله بن عباس رحمه الله تعالی معلومیږي چې دا مسجد خیف کې دفن دی. خو د انبیاء قبرونو چې دي اکثرت معلوم نه دي. د دوه انبیاء قبرونه معلوم دي، یو ابراهیم علیه السلام دی، یو اخیری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی.
ځکه د خلکو د عقاید ګډوډ دي. که د نبی اسلام قبر چیرته سی په اوار میدان باندې وي څومره خاورې به خلکو ځان ته راوړي وي. ځکه زمونږ خلک یې په دې خاورو په دې تیږو غونډه عقیدې ساتي، په دې نه پوهېږي چې د نبی اسلام چې وفات شي بیا د خاوره فایده نه رسي. فایده څه شي رسي؟ دغه سنتو پسې روان شي، د هغه د طریقو پسې روان شي. ځکه شرک د عقیده کې موجود وو نو بس عمل دې نه قبلېږي، شرک د عقیدې نه وړاندې کوي. نو په آدم علیه السلام باندې امر راغی، دغه نه وروسته په نور باندې امر ګون راغلی. آدم علیه السلام به د ځان نه وروسته شیث په نوم یو پیغمبرو دته وصیتونه کړي. دا د حابیل پسې شو، د خپل زوی دی. ځکه د آدم علیه السلام څلوېښت اولاد لري چې خپل املا نه شوي او مجموعه د وصیه او چې حساب کې وسره دغه سره به 40 زره برابرېږي. شیث علیه السلام ته آدم علیه السلام باز نصایح به وکړل. ځکه دی په سی به لس پیړۍ بعد نوح علیه السلام به پیدا شوی دی او پیغمبر دی. او آدم علیه السلام څخه نصایح به کړي، ډیر مفید نصیحتونه دي چې هغه خپل زوی ته کړي شیث علیه السلام ته. شیث کې اختلاف شته چې دا پیغمبر دی کنه دی، عام اجه قول دار چې دا پیغمبر دی. او کوم نصیحتونه چې آدم علیه السلام کړي دي خپل زوی ته دا به ان شاء الله بیا وړاندې